د افغانستان ملي اتلان، قهرمانان، د وطن رښتونکي بچي کرکټران چې د افغانستان ویاړ او افتخار دی، د دې دپاره په لندن کې موږ مظاهره کوو. د په انګلند کې میشتو ټولو افغانانو ته وایم چې دا بانې به نه کوئ چې یاره زه کار لرم. دلته هر سړی کار لري، هېڅ یو سړی مزګار نه دی، د هر سړي پوند خوښ دی. خو دلته مسله ملي ده، ځکه د افغانستان نه راتښتېدلي بعضې زورواکان، جنګسالاران، ټوپکسالاران، قاچاقبر، د امریکې او د برطانیې غلامان دلته غواړي چې زموږ افغانستان بدنام کړي او د افغانستان ملي لوبډله په دنیا کې ونه ځلیږي او په دې باندې دا کرکټ بند کړي. نو د دې لپاره په راتلونکي 14 جنورۍ د پنجشنبې ورځ 2015 کال د 12 بجو نه نیولې تر 4 بجو پورې د برطانیا د پارلمان مخې ته یعنې پارلمان سکویر مخې ته به موږ افغانان راغونډېږو او دغه زورواکانو او جنګسالارانو ته به خپل زور ښیو. خپل هم راشي، ماشومان هم راولئ، هر سړی کوشش کوي چې 1 نفر 2 نفر راولئ، ځکه دې ته به موږ په میډیا کې غاښ ماتونکی جواب ورکوو او داسې جواب به ورکوو چې آینده کې به بیا انشاءالله دې دا عمل نه کوي. نو زموږ په میشته ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې په 14 جنورۍ د پنجشنبې ورځ چې د 2015 کال د جنورۍ میاشت راځي د 12 بجو نه تر 4 بجو پورې پارلمان سکویر چې د برطانیا د پارلمان ته مخامخ دی، دغلته به راځو، راغونډېږو به او خپل اتلان قهرمانانو سره به ودرېږو او دغه زورواکان جنګسالارانو ته به شکست ورکوو. ضرور به راځئ، خپله به هم راځئ او په لندن کې میشه افغانانو ته ویم چې تاسې خو دومره ډېر هستئ، دومره کمیونټیان هستئ، راشئ د خپلو اتلانو قهرمانانو سره ودرېږئ، نه په کوټه کې چې رمباړي ووهئ، په کوټه کې چې موږ د افغانستان ملي کرکټ ټیم سره ولاړ یو. دلته سره په میدان کې ودرېږئ چې دې زورواکانو او جنګسالارانو ته خپل زور وښیو او دنیا ته هم پیغام ورکړو چې موږ د خپل ملي کرکټ ټیم سره ولاړ یو.